नन टेम मजाए कोई नन पे फेसबुक तासु त समेलावी की गंदा फिल्मों पाई बानी गोरे यूट्यूब पर समेलावी की तासु ची गंदा फिल्मों पे गोरे परे गानो और इधर समेलावी की तासु ता परे गेमों वाली समेलावी की तासु ता सो बब की गेम कई मुख्तलिफ किस्म गेमों पर फेसबुक बाने खलक कई यो किस्म गेम दे बल किस्म गेम दे परे आखिर मेलावी की तासु ता सो पर कीमती औकात मजाए कोई कसम बिल्लाह यो सिकल जमादार स्रो जरो नडीर बेहतर दे तस्पिनो जबेडीर बेहतर दे वले असर स्पिंच जायशी बेर्त वापसी बेर्त बियार अतलेशी लेकिन द गड़ई दा कम सिकल चौड़ी दा चढ़तम बेर्त वापस की गिरा और दा खबर हम मख के जिक्र को बार बार ए जमारो कलशर गड़ई दा सिकल औड़ी और दा सिकल दा टक टक कई आ मशहूर खबर दा ओ इदा ख्याल मकवा कि बस दा वक्त दे तीर शो ददी गड़ई दा सिकंड दा बस मगना दा बेफायदे मगना दा हर यो सिकंड दा टक टक कई वैदा उस्ताद जुन चिकम वनदा पागी बानी द तबर गुजारने शुरू दी नजर खपल रुनो त टोल त दरखास्त कोम द ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द नुज़ूल नरुस्त व खलक द सईद अरमानुना कई क़यामत के वर सईद अरमानुना खलक कई او کله چې زنکدن شروع شي په ټیم کې بخلک د سیدو ارمانونه کوي زمونږ موږ پیدا سره پاره یو کو منګ سو الله زمونږ له غواړي منګ کو سو الله رب العالمین خو زه پیدا کړم د دې لپاره او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان او پیرې صرف او صرف د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دی لیکن ننظر دنیا بچي جوړ شي د دنیا لذتونه د دنیا خواهشات پای کی مبتلایم رسول الله صلی الله علیه وسلم منتزک فرمایل اکثروا ذکر هازم اللذات اغشی تذکرہ ډیر زیاته کوي چې هغه خوندونه ختمه او خوندونه ماتي د ډېرو باچیانو د ډېر خواهش پرستو خلک دنیا پرستو خلکو دای لذتونه او خوندونه مرګ د خاورو سره میلاو کړي دي هغې به څومره ارمان کوي زموږ کم خلک چې آخرت طرف ته تللی دی قبرونه کې پراته دي الله سره د هغې روحونه ورسره دي اسې په خپله لږ اندازه ولګوئ لږ پر خپل ګریوان کې ځان له سوچ وکئ دغه خلک به اوس څومره ارمانونه کوي چا نه چې کوتاهي شوې ده اوس په هغه څومره ارمان کوي دا به ارمان نه کوي افسوس دی چې زه په وخت باندې جمع له ولې نه تلم افسوس دی چې ما قرآن ولې نه راغسته افسوس دی چې زما په خوله باندې ذکر ولې جاري کېده افسوس دا دی چې ما د نیکۍ کارونه ولې نه کول څومره ارمانونه به نن په آخرت کې خلک کوي او اوس په د الله مخې ته خلک کوي او په آخرت کې به هم خلک کوي زما وروڼو چې هغه افسوسونه بیا کوو په آینده کې راځئ چې نن موږ خپلې سجدې ډېرې زیاتې الله ته ولګو ټیم ضایع نه کړو وخت ضایع نه کړو او څو پورې به زه خپل الله نه بغاوت کوم څو پورې به خپل الله سره دشمني کوم څو پورې به الله احکام ماتوم څو پورې به الله احکام د خپل لاندې کوم دا دشمني به ماله څه فایده راکړي د الله سره چې کوم دشمني کوم زما نه به څه فایده راکړي یو فایده راته وښیوئ زما وروڼو د الله له دشمنۍ یو فایده راته وښیوئ دا خپل تاوان دی سراسر خپل تاوان دی زما وروڼو د خپل ځان به هم دشمنان نه جوړېږو او د خپل الله به هم دشمنان نه جوړېږو د الله سره دشمني کول خپل ځان سره دشمني کول ځان هلاکول ځان تباه کول ورنه الله موږ هېڅ نه شو کولی